دوستانو وخت مو په خیر. لسم لوسته لسم درس ان شاء الله نه هم درس پورې به ټول درسونه زده کړی وي. کوشش وکوئ چې درس تر اخره پورې وګورئ. مهم دا چې تاسو حد اقل دا درس درکومه په 100% کې چې 40% هم زده کړئ، ډیره فائدہ درته رسوي. کوشش وکوئ چې اخره پورې دا ویډیو خو په دقت سره وګورئ دوستانو. اوس راځو دوستانو سوالونه له سوالیه جملو سره. دې مطلب څه شی ده؟ زه اول دې کې څو مثالونه درکوم. صحیح ده؟ هغې نه وروسته زه تاسو ته یو جدول ښیم. فرض که مثال په ډول فرض تاسو باید اول په دې باندې پوه سئ ویه وس وهیه. تاسو په ذهن کې به عموما دا جملې مخې ته راځي، لیکن نه پوهېږئ چې دا د کوم ځای نه راغلي. موږ څه رقم دې کې سوالیه جمله جوړو. ښه متوجه اوسېږئ. وغوم، وو، وهن، وی، ون. یعنی هر اقل تاسو اوس دا تلفظ یاد کړئ. اوس په دې کې هر یو کې معنا هم درته کوم، د هر یو کې یو جمله درته جوړم. ویه، وس، وهیه. فرض که زه اوس وایم ویه څوک، وس څه، وهیه د کوم ځای نه، ون یعنی چا، وغوم ولې، وو چیرته، وهن کوم ځای ته، وی څه، ون کله. اوس دې هر یو جمله درته جوړم، بیا دې په معنا هم ښه پوهېږي، په استعمال هم ښه پوهېږي. کوشش وکړئ دغه یعنی تاسو هېڅ دې ته زړه مه خفه کوئ چې تاسو څنګه سوالیه جمله جوړوئ. یعنی دا د آیس او د اسوای والا لپاره سره زره درس ده. یعنی تاسو څنګه یو شی سوالیه کوئ، ښه متوجه اوسېږي. راځو دوستانو دلته ما تاسو ته یو جدول کوشش کوئ دا ویډیو بیا ودروئ. دا ډېر مهم جدول ده. یعنی دې کې تاسو سوالیه کوم لغتونه چې دي یا کوم جملې چې دي په دې باندې سرم بیخي خلاصېږي. فرض کړه ته وی کې یو جمله جوړه کړې، که نه یو چاته وایي چې څوک ورته وی کې یو جمله راته جوړه کړې، یو سوالیه جوړه، ته ورته وی هایسن زی تاسو څه نومېږئ. ګورئ کله چې په وی باندې وی فراګې، دې ته وی فراګې وایي چې یا فراګې ورته وایي. دې ته چې په انګلیسي کې ورته په انګلیسي کې دې ټولو ته چې وایي دغه وی دا چې په اول سر کې راغلی، په انګلیسي کې ورته ډبلیو ایچ کوېشن وایي. دلته ورته چې وایي، دلته ورته فراګې ورډ وایي چې یعنی د سوالي لغت فراګې ورډ. صحیح ده؟ د سوالي لغت یا بل څه نومېږي وی فراګې ورته وایي. در سره کتابچو کې هغه کوي. صحیح ده؟ اوس فرض که موږ یو جمله جوړو چې وی هایسن زی تاسو څه نومېږئ. وی هایسن زی یعنی څه نومېږئ، تاسو څه نومېږئ. ګورئ موږ په وی کې یو جمله جوړه کړله، خو په آخر کې سوالیه جمله ورکړله وی هایسن زی تاسو څه نومېږئ. اوس خو په وی کې نور مشکل نه لري چې وی څه معنا لري او څنګه استفاده کیږي. دا جمله در سره ولیکئ ټول. اوس وی کې یو جمله جوړو. وی معنا څوک. اوس وایم چې وی استاس څوک دی دا، وی استاس وی یا زرتم وی بیستو څوک یې ته، وی بیستو کنه. یعنی وی کې تاسو هم جمله جوړه کړله. وی استاس څوک دی دا، وی بیستو څوک یې ته، فرض که. اوس راځو دریم ته وو معنا چیرته. اوس وایم چې چیرته دی هغه، چیرته دی هغه. وو است چیرته دی هغه. ګورئ وو کې موږ یو جمله جوړه کړه چې کله هم سوالیه جمله جوړو موږ دغه فراګ ورډ دا ټول فراګ ورډ دي. که یو څوک درته وایي چې دا څه شی دي، ته ورته دې ته وایي فراګ ورډ یا وی فراګ ورته وایي چې وی فراګ. صحیح ده؟ دا هم باید له یاده ونه وځي. اوس راځو وهیه کې یو جمله جوړه کړه. څنګه ورته وایي چې وهیه کومت ایه هغه د کوم ځای نه راغلی. وهیه کومت ایه هغه د کوم ځای نه یعنی وهیه د کوم ځای نه، کومت راغلی، ایه هغه. وهیه کومت ایه دلته به سوالي جمله هغه سوالي علامه ورکړئ. فرض کړه وهن ویل ایه گیهن وایي چیرته غواړي هغه لاړ سي. ګورئ موږ په وهن کې یو جمله جوړه کړله په فراګ ورډ کې. وهن ویل ایه گیهن یعنی کوم ځای ته غواړي هغه لاړ سي. وهن ویل ایه گیهن وهن. اوس کوی چې ون کومت ایه کله راځي هغه. ون کومت ایه کله راځي هغه. ون کومت ایه کله راځي هغه. یعنی په ون کې موږ جمله ون معنا کله جمله هم پکې جوړه کړه. ون کومت ایه کله راځي هغه. اوس یو بل شی چې وی فیل اوه په څو بجو باندې وی فیل اوه په څو. دلته اوس وی فراګ ورډ څه شی ده، وی ده که نه.
wie viel Uhr ګوره wie viel Uhr geht ihr وای په څو بجو باندې هغه ځي wie viel Uhr ګین تللو ته وایي که نه نو موږ ګیت دلته wie viel Uhr geht ihr په څو بجو باندې هغه ځي wie viel Uhr geht ihr اوس راځو wie viele څو دانې ګوره دلته درې دانې ما دا بکسي دی ښځینه دستکولونه که نه موږ دستکول وایو wie viele Taschen څو دانې دستکولونه څو دانې غاړې بکسې hat ihr هغه لري د غاړې بکسې څو دانې لري wie viele Taschen hat ihr ګورې تاشن چې ته وایي دلته ما یو وړکی عکس راوړی تاسو بیا پوهېږدئ تاشن وایي صحیح ده ښه اوس راځو دوستانو ښه متوجه اوسېږئ دلته دې باندې خو پوه سئ wie viele Taschen hat ihr څو دانې بکسې هغه لري اوس که اوس وس باندې یو جمله جوړ وس باندې دلته موږ جوړه کړله که نه بله م وس باندې نه ده جوړه کړې تر اوسه was hat ihr gemacht was hat ihr gemacht وایي هغې څه وکړل was hat ihr gemacht پوښتنه دې کوې was hat ihr gemacht هغې څه وکړل فرض که هغه ماشوم د چې مات کړه ته ورته پوښتنه دې کوې was hat ihr gemacht هغې څه وکړل هغې یا وایي چې was will ihr haben وایي څه غواړي هغه چې ولري was will ihr haben هغه څه غواړي چې ولري warum trägt ihr einen Hut ولې اغوندي یا په سروي هغه یوه خولۍ هوت چې شته وایي پوهېږئ هوت چې شته وایي هوت دغه ته وایي دوستانو صبر وکړئ چې دا دواړه کلیک سوي هوت دې ته هوت وایي صحیح ده دغه رقم خولۍ ته هوت وایي صحیح ده اوس وایي چې warum trägt ihr einen Hut هغه ولې یا دغه ګرده خولۍ په سر کړې warum ولې اوس دوستان تاسو پوه سئ په فراګ ورډ کې موږ جملې درته جوړې کړې که پوه نه سئ دا ویډیو سر نه کوي یوټیوب کې صحیح ده ویډیو سر نه کوي تاسو کوئ چې دا سر نه وګورئ دا جملې به یو زده کوئ اوس راځم دغه جملې دغه وی فراګ یا فراګ ورډ ستاسو مغز کې ځای په ځای کوم اوس په دې کې زه تمرینونه حلوم یو څو دانې übung کوو صحیح ده څو دانې مثال په ډول ښه متوجه اوسئ تیار مال کړي woher kommen Sie جواب چیه ده aus هنگ شو چینه دی چین نه راغله یعنی woher kommen Sie د کوم ځای نه تاسو راغلي یاستئ یا هغه د کوم ځای نه راغلی دی په احترامانه ډول پوښتنه کوي woher kommen Sie تاسو د کوم ځای نه راغلی هغه وایي چې aus هانشو چینه د چین نه راغلی دا د یو کار نوم ده تاسو کوشش وکړئ صحیح تلفظ کړئ صحیح ده aus فرض که هانګ چینه یعنی د دې جواب چې شی سو پوښتنه دی وکړه دا جواب و اوس وایي چې wie heißt du ته څه نومېږې جواب یې چیه ده احمد یا خان یا فرض که wo wohnen Sie تاسو چیرته اوسېږئ جواب به چی وي in Berlin ځکه موقعیت ده په برلین کې اوسېږو یا فرض که wie viel Uhr ist es ساعت څو بجې ده هغه ته halb zehn څه معنا لري یعنی 9:30 بجې دي دې ته باید فکر وي یعنی نیم ساعت پاتې د چی ته لاسو ته چې نیم ساعت پاتې څو بجې 9:30 وي که نه halb zehn معنا 9:30 که ورته چې wie ist ihr Name تاسو نوم څه ده چې ماریا زما نوم ماریا ده یعنی ښځینه پوښتنه کوي که نه wie ist ihr Name اوس وایي was sind Sie von Beruf ستاسو مسلک څه ده هلان درته وایي چې Frisur نایی ده د هغه ویښته چې جوړوي was ist das دا څه ده هغه ته das ist mein Handy دا زما تلیفون ده هاندي ده اوس که warum gehst du in die Kantine ته ولې کانتین ته ځې کانتین هغه وړوکي دوکان ته وایي بعض وخت پانتونونو کې یا کورس کې وي دې ته څه وایي کانتین وایي صحیح ده وایي ته ولې کانتین ته ځې هغه ته ورته ځواب ورکوي ich habe Hunger زه وږی یم چې یا زه ولږه لرم یا زه وږی یم ich habe Hunger دې په خاطر داسې و دا عموما تاسو ته په صنف کې کار کیږي دا اوس ما کار کړي مخکې دا اصل کې زه باید په تاسو باندې وکاروم دا تاسو وظیفه ده خو بیا هم ما درته زر جوړ کړ تاسو کوشش وکړئ دا جملې ولیکئ سوال او ځواب ولیکئ ما تیار درته ویډیو سر نه کوي دلته مې په نښه کړي دي یا یو عکس واخلئ دا ولیکئ سوال او ځواب ولیکئ دې کې تاسو ژبه چې کې قوي کیږي که یو نفر وایي چې استاد زه چې خبرې کوم خبرې نسم کولی unsicher یم یعنی زه په ځان مطمئن یم ډارېږم نه ته باید دا ولیکې تکرار کې ملګری سره استفاده کې هغه وخت ژبه زده کوي چې همداسې نشي زده کولی
ښه اوس راځو دوستانو دلته اوس دلته لوک وختم چې ویلې لوک کنه معنی چې غلط معنا مرته رانه غسوي ګانګ سوما کنه دلته اوس خالیګاوي دی لوک دی سیده ته دا ډکوي دا ما مخکنه تاسو ته جواب کړی ځکه چې وخت ډیر ځای کې دی په خاطر که زه یو پښتنه وکم نفر نه نو تیار دلته ما جوابونه درته په دې لوک کې چې لیکلي دي اوس ګوره واس ایستاس ګوره دلته موږ واس ولیکه ایستاس لیکل کنه او دا څه ده داس ایز اوبست وای دا میوه ده واس ایستاس داس ایز اوبست دویم ګوره ته دوه رقمه دا پوښتنه کوی سي تاسو مویل سي واس کوسټ تاس څه قیمت دی یا څه وی فیل کوسټ تاس ګوره دوه رقم پوښتنه وکول یعنی ته یو پوښتنه دی په دوه رقم کې واس کوسټ تاس یا وی فیل کوسټ داس دی قیمت څومره ده هغه چې 1 کیلو یو کیلو چې ده دغای د لاندې د سی ویل چې دغای یورو 50 د سی هم ویل چې دغای کوم 50 اورو لاندې د سی هم ویل چې دغای اورو 50 سنت ان په درې رقمه د جمله ته ویل چې دغای یورو 50 سنت دغای کوم 50 اورو ان په درې رقمه د جمله ته ویل اوس دلته موږ سره رقم د جمله یعنی په دې خالیګه موږ سره رقم دغو کینده هابن زی 5 یعنی دلته کوم سوال یې ګوره وی فیل کینده هابن زی څو اولادونه تاسو لري وی فیل کینده هابن زی تاسو لیکي وی فیل کینده هابن زی وی فیل کینده هابن اوس دې جمله کې وګورئ دا جمله وی کومت heute څوک راځي اوس وی کومت heute دینس وای دینس راځي بعد د خارجي نومونه هم ګډوډ وی کومت heute وای څوک راځي نن ورځ دینس راځي اوس د جمله سره رقم د په یاد وسته کې وی فیل او کومت یې په څو بجو باندې هغه راځي دریم نفر د وی فیل او کومت یې halb 8 څه معنی لري په ونیمو بجو باندې راځي halb یعنی نیم ساعت پاتې ده اته وته ونیمه راځي کنه وی فیل او کومت یې یعنی تاسو په دې خانه خالی کې باید داس یو سوالیه یعنی فراګ ورته لیکي وی فیل او کومت یې اوس په دې بل جمله کې په دې خانه خالی کې کنه لوکه کې دوه دانې تاسو استفاده کوي وی فیل او یا وان استفاده کوي دواړه استفاده کوي سي اوس ګوره تاسو وایي چې وی فیل او beginnt der Film په څو بجو باندې فلم شروع کیږي وی فیل او beginnt der Film یا وایي چې وان beginnt der Film اول وایي چې په څو بجو باندې فلم شروع کیږي د څه هم ویل شي یا د څه ویل چې کله فلم شروع کیږي وان beginnt der Film هغه وایي چې 8 و جواب به څه رقم ورکړي 8 یعنی په 8 بجو باندې اوس راځو دوستانو دا دې کې اوس تاسو کو یو نفر وسوي کنه چې استاد ز څنګه جملې زده کوم څنګه ز خبرې زده کوم دا جملې په یاد زده کړه دا اوس درته وایم دا اصلي کې تاسو کارخانګي ده تاسو د یو کار وکوي دغه ټول ولیکي کتابچو کې خپل مرتب کې ما خو تیار کړی دي جوړې کړی دي جملې خدا تاسو خپل جوړې کې غواړئ چې جبم زسي کتابچو کې ولیکي خو چیرته مونږ څه کولای بیا راسي دا ویډیو ودروي یا هم د سکرین شاټ نه بیرته خپل د سي جوړې کوي فرض کې تاسو ته په امتحان کې راځي چې دغه جمله تاسو جوړه کړئ هایسن زی وی څه رقم تاسو جوړوي تاسو به وی هایسن زی ولې ځکه چې موږ کله سواله جمله جوړو دغه وی د جملې سر ته راولو صحیح ده وی د جملې سر ته راولو وی دویم موږ ویل چې د جمله چې کله جوړو په دویم پوزیشن کې یعنی په دویم موقعیت کې موږ عموما چی راوړو فعل لرو هاس نومېدل ته وایي او په اخر کې فراګ ګوره وی هایسن زی تاسو څه نومېږي ګوره یعنی سواله جمله سره رقم جوړ شو په دې ډول باندې جوړ شو وی هایسن زی په اول موقعیت کې چی راغی فراګ ورت راغی سیده دویم کې چی راغی موږ ویل چې ورب راځي سیده زی چی سو د پرسونال پرونومن چیرته لاړه اخر ته لاړه وی هایسن زی تاسو نومېږي اول مې د نقطه ټکه په ټکه مې تشریح کې تاسو پوښتنه دا نور ته بیان تشریح ځکه ټول هم داسې جوړیږي اوس که څوک ته وایي چې دینه ماته دا جمله راته جوړه که مرتبه که یعنی منظمه راته ولیکه ته به څه رقم لیکې ته به عموما د کې وګورې چې سوالیت شی شته که نشته دې کې سوالیت شی ده وي ده که نه دا به جملې سر ته راوړي غټ به بیا لیکې دلته وړوکی لیکې ته به غټ لیکې دا ډېر مهم ده یعنی دې کې یو تا ته په سوال کې وړوکی لیکل ته باید کله جملې په سر کې لیکې غټ لیکې وی
دلته اوس فعل چی ده ایسته کنه یعنی موږ په انګلیسي کې ورته to be ورته یا دلته ورته ځان چی دلته ایسته wie ist هغه چیرته ده ضمیر چیرته ده ihr wie ist ihr Vorname وای تاسو لومړی نوم څه دی نه اصلي نوم څه دی wie ist ihr Vorname wie ist ihr Vorname ته یو چا نه پوښتنه کوي چې ستا نوم څه دی هغه ته خپل تخلص وایي ورته Entschuldigung wie ist ihr Vorname تاسو اصلي نوم څه دی یا لومړی نوم هم څه دی صحیح اوس که امتحان کې راغلی چې دا جمله تاسو صحیح ولیکئ نو ته بس یې دلته وهي ګوره په سوال کې درته وهي په وړو کې حرف لیکلی نو ته باید په جواب کې دا جملې په سر کې غټې باید ولیکې وهي kommen sie تاسو د کوم ځای نه راغلي یاستئ وهي kommen sie یا فرض کې امتحان کې راغلی چې sie wo wohnen کنه دې نه یو جمله جوړوي څه رقم جوړوي wo wohnen sie تاسو چیرته اوسېږئ wo wohnen sie پنځم دا جمله اوس موږ صحیح کوو ګورئ دلته واس د جملې په سر کې راولو ځکه سوال یې ده که چېرته دا نه و بیا ساده جمله جوړوه ساده جمله بیا څه رقم جوړوله بیا هم دا سر ته راوړه بیا هم ضمیر سر ته راوړه خو چون سوال یې فراګ ورډ پکې ده نو دا بیا اخر ته هغه یعنی دی دې ځای نیسي لکه اوس was sind sie von Beruf ستاسو مسلک څه ده تاسو مسلک څه ده was sind sie von Beruf ګورئ جملې سر ته راغی ده اوس دې کې وګوره دې جمله کې wie څه ده Frage ورته شه ده وی ده wie geht es ihnen تاسو څنګه یاست wie geht es ihnen په احترامانه یو چانه پوښتنه کوي چې حال مو څنګه ده wie geht es ihnen صحیح ده ګوري دغه جمله په یاد کړئ دا که یو څوک درته وایي کنه چې ته د فرض کې امتحان کې آینس یا څو امتحان ورکړي ته وایي چې د ملګری نه ته پوښتنه وکړه هغه برته جوابونه درکړي ته ورته لاند شروع شي wie heißen sie wie ist ihr Vorname woher kommen sie wo wohnen sie was sind sie von Beruf wie geht es ihnen یعنی تاسو د امتحان یو برخه ټوله کامیاب یعنی په خبرو کې یو برخه سګوري په دغه درس کې تاسو ډیر شی یاد کړئ دا باید په یاد وزده کړئ اوس راځو دوستانو منګه اوس نو دلته مهمه برخه راغله مهمه برخه دلته څه ده چې تاسو اوس دلته خبرې کوئ یعنی دغه منګه چې کوم فراګ ورډ یا سوالیه جملې یا په انګلیسي کې چې WH کوېشن ویلي دا مې درته اول تشریح کړ بیا مې درته لنډ مثالونه درکړ اوس په خبرو اترو کې داسې رقم استفاده کوئ اوس دغه په انګلیسي کې ورته کنورسیشن وایي دلته ورته ګشپریخ وایي یعنی په یو ګشپریخ کې تاسو څنګه کوئ چې دغه سوالیه جملې استفاده کوي یا د سوالیه فراګ ورډ څه رقم استفاده کیږي په خبرو اترو کې د مثال په ډول حمزه خبرې کوي حمزه وایي ګوتن تاگ My name is Hamza ګوري په آینس کې ته غواړې چې خبرې وکړې او چا سره ته ورته ورسه Guten Tag my name is خپل نوم ورته Guten Tag my name is Hamza Zahid فرض کړه حمزه زاهد بیا غنه پوښتنه کوي und wie heißen Sie او تاسو نوم چی دی زه سم Guten Tag my name is Zahid und wie heißen Sie او تاسو نوم چی دی تاسو دې کوم جمله مې یاد کړم خبرې مې یاد کړلې هغه درته وایي چې دلته خو نجوا زاهد لیکي چې ته ورته خپل نوم به ورته فرض کا ایمانم د فرض کا نجوا زاهد ایمانم زاهد ده ته ورته ich komme aus Passau زه د پاساو نه راغلم بیرته واستته نه پوښتنه کوي دا دویم نفر بیرته د اول نفر نه پوښتنه کوي und woher kommen Sie او تاسو د کوم ځای نه راغلی یاستئ und woher kommen Sie هغه ورته چی وایي ich komme aus Ulm زه د اولم نه راغلم یعنی په اولم کې اوسېږم یعنی اولم نه راغلم صحیح ده aber لیکن jetzt wohne ich in München لیکن اوس چیرته اوسېږم منشن کې اوسېږم اوس بیرته دا پوښتنه تی کې لومړی نفر ورته und Sie او تاسو wo wohnen Sie تاسو چیرته اوسېږئ هغه بیرته وایي auch in München زه هم منشن کې اوسېږم بیرته لومړی نفر بیا پوښتنه کوي und was sind Sie von Beruf تاسو مسلک څه دی دویم نفر ورته وایي چې ich bin Architekten زه مهندس یم und بیرته اوس دا پوښتنه بیرته کوي und was machen Sie beruflich بیرته د هغې نه پوښتنه کوي چې تاسو څه کار کوئ تاسو مسلک څه ده was machen Sie beruflich هغه ورته وایي ich arbeite bei einer Bank وایي زه یو بانک سره کار کوم چا سره یو بانک سره کار کوم دا جملې ورته بیا تکراروم خو کوشش کوئ په یادو زده کوئ صحیح ده تلفظ یې زده کوئ معنا خو مې درته وکول اوس تلفظ زده کوئ Guten Tag mein Name ist Hamza Hamza Zahid
und wie heißen Sie هغه وایي چې نجوى زاهد ich komme aus Passau بیرته پوښتنه ته کوي und woher kommen Sie تاسو د کوم ځای نه راغلي یاستئ دا ورته اول نفر ورته وایي ich komme aus Ulm زه د اولم نه راغلی یم aber لیکن jetzt wohne ich in München لیکن اوس زه په منشن کې اوسېږم und Sie او تاسو بیرته د هغې نه پوښتنه کوي یعنې دا خبرو ته ادامه ورکوي und Sie او تاسو wo wohnen Sie تاسو چېرته اوسېږئ هغه ورته auch in München زه هم په منشن کې اوسېږم بیا ورته وایي چې und was sind Sie von Beruf ستاسو مسلک څه شی دی چې ich bin Architektin زه مهندس یم und was machen Sie بیرته وایي زه خو خپل وظیفه ورته اوس بیرته هغې نه پوښتنه کوي und was machen Sie beruflich او تاسو هغه څه شی ده مسلک څه شی ده هغه ورته وایي چې ich arbeite bei einer Bank وایي زه یو بانک سره کار کوم ګورې دوستانو یعنی تاسو ته هیڅ بهانه نه پیدا کیږي چې یو څوک درنه پوښتنه وکړي او تاسو بیرته پوښتنه ترې ونه سو کولی یعنی دې درس کې اصلي مقصد دا ده که چیرته تاسو نه یو څوک پوښتنه وکړي فرض کړه لکه دلته یې پوښتنه وکوله ته هم ځواب ورکړه هم دې ځواب ورکړه او هم دې بیرته ترې پوښتنه وکوله بیا هغې درته ځواب درکړه هغې بیرته یې تا نه پوښتنه وکوله بیا تا ورته ځواب ورکړه بیا هغې بیا تا نه پوښتنه وکوله تا ځواب هم ورکړه بیرته دې پوښتنه وکوله هغې بیرته ځواب درکړه یعنی هم ځواب هم ورته بیرته پوښتنه ترې کول یعنی دا تاسو په خبرو اترو کې هغه راولي یعنی ډېروالی یعنی تاسو خبرې نور هم په دې سرچې کې قوي کېږي صحیح ده او خبرې مې ادامه پیدا کوي چې ډېروالی پکې راځي ادامه پیدا کوي نو دا و د خبرو اترو یو چل طریقه اوس راځو دوستانو نو دلته اوس که څوک درنه پوښتنه کوي یا ته غواړې یو چا سره خبرې په جرمني ژبه خبرې ورسره وکړې او هغه ځان سره مصروف وساتې که نه فرض کړه یو همصنفی دې وي ته غواړې چې هغه مصروفه ځان سره وساتې څه رقم کوې طریقه درته وښیم لاندې ورته هالو سلام ورته وایي که نه اول همیش کوی که هالو هغه پوهېږي چې والا سلام خو راته وکړه او کوشش کوي ډېر په احترام اول پوښتنه کوي وی heißt du ته څه نومېږې وی heißt du ته څه نومېږې هغه درته وایي چې ich heiße بلال فرض که نه هلک وي ته ich heiße بلال زه بلال نومېږم بیا ترې پوښتنه وکړه woher kommst du ته د کوم ځای نه راغلی هغه درته وایي ich komme aus Köln زه د کولن نه راغلی یم کولن بیا ترې پوښتنه وکړه wo wohnst du ته چېرته اوسېږې wo wohnst du ته چېرته اوسېږې هغه درته بیا جواب درکوي ich wohne in der Turstraße 2 وایي زه په Turstraße 2 کې اوسېږم بیا ترې پوښتنه وکړه was bist du von Beruf ستا مسلک څه شی ده وظیفه دې څه شی ده هغه درته بیا وایي ich bin Pilot زه پیلوټ یم بیا ترې پوښتنه وکړه wohin gehst du ته چېرته ځې یعنې هغه هم نه پرېږدي چې بس پوښتنې کولو ترې ځه wohin gehst du ته چېرته روان یې ته چېرته ځې هغه وایي ich gehe zum Arzt زه ډاکټر ته ځم ich gehe zum Arzt امکان لري تا نه څوک داسې پوښتنه وکړي ته باید جوابونه ورته ولرې که نه بیا ترې پوښتنه وکړه was hast du ته څه لرې یعنې ته چې ډاکټر ته لرې ته څه شی لرې څه مرض لري مطلب دا نه دی چې ته څه لرې وایي دې مطلب دا چې ته څه مرض لرې ځکه موضوع خو ته معلومه کړه چې زه ډاکټر ته ځم بیا دا ورته was hast du ته څه لرې هغه وایي ich habe Kopfschmerzen زه سردردي لرم یعنې زه سر مې درد کوي بیا ترې پوښتنه وکړه wann gehst du zum Arzt یعنې ته څه وخت ډاکټر ته ځې وان کله ته ډاکټر ته ځې یا ته ورته وایي چې په څو بجو باندې ډاکټر ته ځې wie viel Uhr gehst du zum Arzt په څو بجو باندې ډاکټر ته ځې ګورې دوه رقم پوښتنې تاسو دلته یاده کړې ژبه کې تاسو نورم یعنې قوي کېږي ژبه هم قوي کېږي یعنې دوه رقمه یا پوښتنه دوه رقمه ته ورته چې کله ډاکټر ته ځې wann gehst du zum Arzt یا ورته وایي چې په څو بجو باندې ډاکټر ته ځې wie viel Uhr gehst du zum Arzt اوس هغه درته وایي چې ich gehe زه ځمه 8:30 زه په 8:30 بجو باندې ځم zum Arzt ډاکټر ته زه په 8:30 بجې ډاکټر ته ځم یا ته ورته ځواب ورکړې زه په 8:30 بجې ډاکټر ته ځم ich gehe 8:30 zum Arzt بیا ورنه پوښتنه وکړه wie viel kosten die Tabletten وایي د دې ټابلیټو څومره قیمت ده wie viel kosten یا ورنه پوښتنه کوي چې یا بل رقم پوښتنه ترې کوي was kosten die Tabletten وایي قیمت څه ده د ټابلیټو قیمت څه ده فرض کړه زه
اپوتیکا ته ځې دواخانې ته ځې اپوتیکا ته ورته وی فیل کوستن دی تابلیتن د تابلیټو قیمت څومره ده یا ورته وایي چې واس کوستن دی تابلیتن څه قیمت دی تابلیټو څه قیمت ده صحیح ده جواب درته چې درکوي اپوتیکا ولاړ شوی دی تابلیتن کوستن وایي د تابلیټو قیمت څه ده 4,50 لنډ درته وایي چې د تابلیټو قیمت 4.9 یورو ده یا درته وایي چې 4,5 euro یا 50 euro صحیح ده یو ځل بیا درته تکراروم چې تاسو په ذهن کې صحیح کینی سوال او جواب معنا سره Wie heißt du ته څه نومېږې ich heiße بلال زه بلال نومېږم woher kommst du ته د کوم ځای نه راغلی ich komme aus Köln زه د کولن نه راغلی wo wohnst du ته چیرته اوسېږې ich wohne in der Turstraße 2 زه په Turstraße 2 کې اوسېږم was bist du von Beruf ستا مسلک څه دی ich bin Pilot زه وای پیلوټ یم wohin gehst du چیرته ځې ته هغه ich gehe zum Arzt زه ډاکټر ته ځم بیا وایي چې ډاکټر ته خو ځې څه لري یعنې څه مرض لري څه was hast du څه لري هغه ich habe Kopfschmerzen سر مې درد کوي زه سردردي لرم بیا ورته wann gehst du zum Arzt څه وخت ځې کله ځې ډاکټر ته wann gehst du zum Arzt یا په څو بجو باندې ډاکټر ته ځې wie viel Uhr gehst du zum Arzt هغه وایي چې ich gehe 8:30 zum Arzt زه په 9 بجو ډاکټر ته ځم اوس زه دواخانې ته دواخانې والا یا اپوتیکا ته ورځې دوا یې درکړې ته پوښتنه ترې کوي چې د ټابلیټو قیمت څومره ده څه رقم ورته wie viel kosten die Tabletten وایي څومره قیمت ده د ټابلیټو قیمت څومره ده یا ورته وایي چې څه ده د ټابلیټو قیمت څه ده was kosten die Tabletten یعنې په دوه رقم ته پوښتنه کوي هغه ورته die Tabletten kosten وایي ټابلیټو قیمت چې ده 4,50 euro یعنې 4.9 یورو ده اوس راځو دوستانو دې باندې پوه شئ اوس دې نه وروسته دا بیا ډېر مهمه برخه ده د سوالیه جملو د یادولو دا ډېر په دې مهمه ده دا اصل کې دا امتحان کې تاسو ته دا نه لیکل شوي دا چې په نښه کړي دا نه لیکل شوي یعنې دا تاسو چیرته استفاده کوئ دا ما ته درته ځوابونه لیکلي دي صحیح ده یعنې په دې خانه خالي کې باید تاسو څه ولیکئ ګورئ دلته کومینځي ده نو دې لپاره مناسب سوالیه جمله څه ده woher kommen Sie تاسو د کوم ځای راغلی فعل ته wohnen Sie یعنی اوسېدل دلته موقعیت سو کنه دلته ګور راتګو دلته تامر ته سوالیه جمله دی ورته د راتګ هغه woher kommen Sie د کوم ځای راغلی دلته اوس موقعیت د wohnen Sie اوسېږي تاسو نو دې لپاره یعنی صحیح هغه څه ده frage word wo wohnen Sie چیرته اوسېږي تاسو یا اوس دلته fahren Sie اوس دلته په مسیر باندې ځي په مسیر پوښتنه څه رقم کې د مسیر پوښتنه په wohin باندې کیږي wohin fahren Sie wohin چیرته fahren Sie تاسو ځئ په موټر کې البته یا په ریل کار کې صحیح ده wohin fahren Sie ملګری د بوس کې ځي او ځي ته ورته wohin fahren Sie چیرته ځئ تاسو او اوس arbeiten Sie دلته بیا موقعیت سو موقعیت سو د موقعیت لپاره سوالیه جمله څه ده wo arbeiten Sie چیرته کار کوي تاسو اوس دلته fliegen Sie im Sommer یعنی ته چې کله رخصتیانې سي کنه په زومه کې په وړي کې ته په تیاره کې زی پرواز کوي کنه نو دلته موقعیت په نظر کې وسو یعنی جهت په نظر کې وسو کنه نو دلته چی راځي wohin fliegen Sie im Sommer یعنی چیرته wohin چیرته fliegen Sie im Sommer یعنی په وړي کې چیرته تاسو پرواز کوي چیرته ځئ اوس دلته ist Ihr Familienname ستا کورنۍ نوم نو دا په چی باندې سواله کیږي هغه سوري دلته ګوره بیا لګانګ سم ډیر وبکې ډیر است یا فامیلیا یتس واستا فامیل چیرته دی ووس ګوره یعنی ووس فعل حال کنه موقعیت خودله چې چیرته دی ووس چیرته دی کنه یعنی موقعیت کې خو به یاب ته ورته یعنی دا پوښتنه چې څه رقم بکې wo ist ihre Familie jetzt ستا فامیل ووس چیرته دی صحیح ده ان شاء الله لګ بم سره خلاصوي چې دې درس نم هدف چی شو د موقعیت لپاره کوم سوالیه علامه راځي د جهت لپاره کوم سوالیه علامه راځي د یو ځای ته پرواز کوي د یو ځای لپاره چی راځي دې درس نه دا هدف اوس دا جملې بیا تکراروم woher kommen Sie
تاسو د کوم ځای نه راغلی. wo wohnen Sie تاسو چیرته اوسیږئ. wohin fahren Sie تاسو چیرته ځئ. wo arbeiten Sie تاسو چیرته کار کوئ. wohin fliegen Sie im Sommer په اوړي کې تاسو چیرته پرواز کوئ، یعنی چیرته ځئ. wo ist Ihre Familie jetzt ستاسو فامیل اوس چیرته دی. ستاسو فامیل اوس چیرته دی. ګورئ شپږ پوښتنې سو، شپږ وې که نه، شپږ پوښتنې په یاد زده کوئ. دا د نن دا اوسنی درس دې کې ډېر کوشش وکوئ. اوس راځو دوستانو، ګورئ درس څومره اسانه، جرمني ژبه څومره اسانه ده، دومره سخته نه ده، خو هسې خلک وایي سخته ده. اوس راځو دوستانو دې درس اخري سلایډ ته راځو. اخري سلایډ ته ښه متوجه اوسیږئ. په اصل کې دا تاسو ته نه لیکل سوي، دا ما درته تیار لیکلی، یعنی تاسو ته په امتحان کې دا خالی لیکل سوي. دلته یو لوکه وي که نه، لوکه بار بار تکراروم ځکه ګډوډ سوی، دلته یو خالی وي که نه، تاسو ته وایي دلته تاسو مناسب د سوالې هغه ولیکئ، یعنی سوالې یو مناسب هغه ولیکئ، لغات ولیکئ. نو تاسو به ووایي ها fahren Sie ولا دا خو fahren Sie زی تاسو، دلته خو احترام سو، دلته باید چی راسي. geht ihr سیده. اوس موږ چیرته اوس ده wohin fahren Sie چیرته زی تاسې. wohin geht ihr چیرته زی هغه. geht ihr چیرته زی هغه. wohin möchte ihr fliegen وای هغه چیرته غواړي چې شو کوي fliegen چې پرواز وکړي یا په طیاره کې لاړ شي. سیده wohin läufst du یعنی که څوک درته وایي په wohin کې ته ماته سوالي جملې جوړې کړې، ته به چی ورته کوې؟ لنډ ورته دغه څلور دانې جوړې کوې. wohin fahren Sie wohin geht ihr wohin möchte ihr fliegen wohin läufst du چیرته منډه وایي، چیرته ځې، چابک چیرته روان یې. wohin läufst du wohin fahren Sie په دې باندې معنا باندې خو پوه شو انشاءالله. اوس راځو دې بل ته. فرض که دلته څو جملې دي، څو جملې دي، دې لپاره کوم یو سوالي جمله ورته یعنی مناسبه جمله کم یو ده. فرض که ته اوس وایې ist das was ist das دا څه شی ده. was möchtest du څه غواړې ته. was essen Sie gerne وای څه غواړې تاسو. was essen Sie یعنی څه مو خوښېږي چې وخورئ. was kann ich für Sie tun زه تاسو لپاره څه شی کولی شم. was kann ich für Sie tun یعنی ګورئ دا ټول سوالونه په was باندې دي. was ist dein hobby ستا مشغولتیا څه ده، ورځنی عادت دې څه دي. ګورئ که څوک درته وایي په was باندې ماته سوالونه جوړ کړه، ته به ورته څه وایې؟ ته به ورته غلی نه کښېنې، ته به ورته وایې چې ما په کورس کې آنلاین کورس کې دا زده کړي. was ist das was möchtest du was essen Sie gerne was kann ich für Sie tun was ist das was ist dein hobby څو دانې دې یاد کړې. هسې وایي چې جرمني ژبه مې نه یادېږي، دا په یاد زده که خپله دې زده کېږي. اوس راځو ون کې موږ سوالیه جملې جوړوو. صحیح ده. ون کې ون کله نور د ون په یاد، نور د په عمر کې یاد نه اوسي، دا جملې دې په یاد وای. ګوره کله wann gehst du ins Bett وای ته کله ویده کېږي، یعنی کله خوب چپرکټ ته کله ځې. wann gehst du ins Bett یو چا نه پوښتنه کوي چې ته کله ویده کېږي. wann gehst du ins Bett لاندې ورته وایه. یا ورته wann kommt ihr کله راځي، هغه کله راځي. wann kommt ihr هغه کله راځي. ګوره ټولو کې wann ده. wann machst du Urlaub وای ته کله رخصتي کوي. wann machst du Urlaub. یا ورته wann stehst du auf wann stehst du auf وای ته کله پاسېږي. wann stehst du auf فرض که ته راځې اتاق ته راځې، ملګری دې 12 بجو پورې ویده ده، یا دفعه دا کمپله تې کش ورته wann stehst du auf ته کله پاسېږي، پوښتنه تې کوي ته کله پاسې wann stehst du auf. یا ورته چې wann beginnt die show وای شو څه وخت شروع کېږي. wann beginnt die show wann کله. ګورې په ون کې موږ څو جملې زده کړې؟ 5 جملې. wann gehst du ins Bett wann kommt ihr wann machst du Urlaub wann stehst du auf wann beginnt die show. اوس راځو wo کې موږ جملې جوړو. چې کې wo کې اوس وای wo warst du gestern ته چیرته یې پرون. wo warst du gestern wo warst du wo lebt sie چیرته اوسېږي هغه. wo lebt sie یا ورته wo lebt sie یا ورته wo arbeitest du چیرته تاسو چیرته ته کار کوئ. ملګری ته وایي ته چیرته کار کوئ. wo arbeitest du یا ورته تاسو چیرته سودا اخلئ. wo kaufen Sie ein یا ورته وایي چې تاسو چیرته رخصتي کوئ. wo macht ihr Urlaub تاسو چیرته څه کوئ؟ رخصتي کوئ. اوس دوستانو بیا تکرارم
wo warst du gestern? Wo lebt sie? Wo arbeitest du? Wo kaufen sie ein? Wo macht ihr Urlaub? دوستان دا ډېر مهمه جملې دا جملې به بار ورو کې دا ویډیو به ودروي یوټیوب کې او په یوټیوب کې به کمنټ هم کوئ چې هر چا کمنټ وکړو زه پوهېږم چې دا لږ درس وایي او زه به هر پوښتنې ته ځواب ورکوم یعنې چې یو نفر زه پوه شم چې دا نفر درس وایي زه د زړه د اخلاص ورسره مرسته کوم خو یو نفر راځي صرف یو ورځ درس وایي یو ورځ نه وایي بیا مې نه خوښېږي کوشش وکړئ صحیح ژبه زده کړئ که یادوئ صحیح زده کړئ صحیح ده ان شاء الله اوس دینه بعد ونه وایي چې زه استاد زه په وی فراګ باندې نه پوهېږم فراګ ورد باندې نه پوهېږم په سوالیه جمله باندې ته اوس پوهېږې 100% دا ویډیو 2-3 دفعې په یوټیوب کې وګوره څویمه ویډیو ده پوهېږې دا لسمه ویډیو د ګرامر برخه کې موږ په یوټیوب کې صحیح ده لسمه ویډیو ده نو په دې درس کې چې دوستانو د منګه د درس موضوع چې سوالیه سوالون له سوالیه جملو سره اول کې تاسو ته ګورئ ما د درس اصول سره رقم دي ما د درس اصول کې اول درته موضوع وایم بیا په موضوع کې زرته چې ما به هر درس اصول دي زرته عمومي کې په د درس ټول شاوخوا درته راوایم چې تاسو په ذهن کې دا موضوع چې سي پوه سي چې نن موضوع درس شه ده بیا درته چې وایم بیا درته په هغه موضوع کې ما په درس کې دغه اول سلاید ډیر مهمي اول او دویم بعضی کې دوی بعضی کې یوي دا ډیر مهمه ما په درسو کې یعنی تاسو دا یاد کې دا ورسته چې کوم تمرینونه راځي یا وبنګونه راځي هغه تاسو ډیر په اسانۍ سره حلوي نو ما د درس اصول دغه سي دي صحیح ده بیا ورسته دغه سي تمرینونه دي دا راځي دا اصل کې تاسو کوشش وکړئ چې نفر رښتیا مغواړي صحیح زده کی دغه جوابونه چې مالي کړي تاسو کوشش وکړئ اول بدون د جوابونه دا ټول ولیکئ صحیح ده بدون جوابونه دا ملي ورسره دا ملي فرض کده څه فکر وکوي دا ټول ولیکي او دلته خانه خالی پرې دی به خپل ډک کی کچیرته ډک نسو کړه بیرته ویډیو ودروي ویډیو نه ولیکي تر مرته حل کړی دي یعنی تاسو کوشش کوئ په ځان باندې فشار راوړئ لیکل کوئ په یاد زده کول کوئ خپل ملګری سره خپل همسنفي سره په خبرې کوئ ګوري که تاسو 15 کاله هم جرمني ژبه ولولئ په کورس کې نشئ زده کولای تر هغه وخت پورې نشئ زده کولای چې تاسو خبرې ونه کوئ چې تاسو په خپل روزمره ژوند کې استفاده ترې ونه کوئ که دا کارونه کوئ او که چیرته داسې دا کوم شان چې زه درته وایم که داسې مو کولی 6 میاشتو په ګارنټي سره زما د کورس نه تاسو ژبه زده کوئ 6 میاشتو کې فلیسنت خبرې کوئ تاسو به داسې روانې خبرې کوئ صحیح ده 6 میاشتو کې که ما کورس تعقیب کړئ دا کوم کورس چې یوټیوب کې ما چولی نن لسمه ویډیو ده ډیرو بخې دوستانو ویډیو غټیږي دا ویډیو بار وګورئ دوستانو سره شریک کړئ ډیر مننه دی الله پامان خو وخت او ښه شی به ولري دوستانو دا ویډیو به زه بند کړم